چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به انسان تر هغې له ځمکې قدم پورته نه کړي تر څو چې د څلورو پوښتنو ځواب ورنه کړي. عن عمره فیما افناه، د عمر نه پوښتنه کیږي چې دا عمر تا په څه کې فنا که. وعن شبابه فیما ابلاه، دا چې خپله ځواني یې په څه شي کې برباد کړه، د موسیقي او د سندرو او د فلمونو په اوریدلو کې یا د دین په خدمت کې. وعن ماله من أين اکتسبه وفيما انفقه، دا چې مال یې له کومه ځایه لاسته راوړی او په کوم ځای کې لګولی دی. که مال د حلالې لارې نه لاسته راوړی او په حلاله لار کې لګولی وي، الله څخه به کامیاب وي. او که په سود و رشوت او په فساد یې لاسته راوړی او په فساد کې لګولی وي، د الله نه به قدم ونشي خوځولی. څلورم وعن علمه ماذا عمل فيه، د علم نه به پوښتنه کیږي چې په خپل علم او په خپل زده کړې څومره عمل کړی. آیا د خلکو د اتحاد او د اتفاق لپاره کار کړی، د الله دین الله ته رسولی دی، او که د خپل علم په دې کې مصرف کړی چې د خلکو ترمنځ شقاق او نفاق او بدبختي ته وده ورکړي او د علماو ترمنځ نفاق خپور کړي، الله به د دې نه پوښتنه کوي، خپل قدم به د آخرت په ورځ نشي خوځولی.